د اویس د مرګ نه پس یو بل دردونکی خبر. د مردان په علاقه پار هوتی کې تاجر عبید په ډیره بېدردۍ سره وژل شوی دی. هغه څنګه اول وژل شو، قاتل څوک دی، د عبید کورنۍ څه وایي، که په دې ټول حقیقت ځان پوهول غواړئ نو د ویډیو تر اخره راسره پاتې شئ. دوستانو، د اویس د دردونکي واقعې نه به تاسو ټول خبر یې، خو د هغه دردونکي خبره لاغلې شوې نه وه چې په پښتونخوا مردان کې په پار هوتی سیمه کې یو بل ښکلی ځوان چې عبید نوم یې د پلار نوم یې افسرخان او د پار هوتی اوسېدونکی و، د کاروبار په لحاظ سره سوداګرو چې ماښام کې د کور نه وتلی و او کورنۍ یې د شپې ناوخته پورې د هغه تلاش کولو چې هیڅ معلومات په لاس ورنغلل او نه یې څه خبر پیدا کړی او د هغه موبایل نمبر هم ملاولو سره مسلسل نمبر بند راتلو چې په سهار کې د هغه لاش په بنده بورۍ کې د چورې تاڼې یا پولیس سټیشن په حدود کې پیدا شوی دی چې په رپورټ کې ویل شوي نامعلومه کسانو په سر ویشتلی دی او وژلی دی. د هغه مړی هم د پوسټمارټم لپاره د مردان هسپتال ته وړل شوی و چې د پوسټمارټم نه پس یې لاش کورنۍ ته حواله شوی دی. د قاتل په نه معلومېدو سره د عبید کورنۍ او نورو خلکو د پار هوتی نیر سره احتجاج کړی دی او د دې ځوان د قاتلانو د نیولو یې زر تر زره غوښتنه کړې ده. دوستانو، په داسې رپورټینګ کولو باندې اکثر کسان بیا په کمنټس کې وایي چې دا دروغ دي یا نور څه ګډوډ لیکل کوي، خو تاسو هم یو ځل خپله په نټ سرچ وکړئ چې دا حقیقت دی او که دروغ دی. موږ د دې خلکو لپاره په اواز اوچتولو ستړي شو. دا واقعیات په پښتنه سیمه کې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. هره ورځ د یو نه یو کور نه د ګل په شان ځوانان وړل کیږي. د دې باره کې سمه قانون سازي کول پکار دي او حکومت له پکار دي چې یو څو داسې مجرمانو له سخته سزا ورکړي. کنه نو هغه ورځ لري نه ده چې دا جاهلان د هر چا تر کورونو ورسیږي او دا واقعیات ډیر زیات شي او د ګل غوندې ځوانان ورژوي. الله تعالی دې داسې جاهل خلک تباه او برباد کړي. کمنټ کې راته امین ضرور ولیکئ. دا ویډیو او خبر تر همدې ځایه ویډیو لایک کول او خان کلیک چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي چې په آینده کې زموږ هره معلوماتي او نوې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسي. تر بیا د لوی الله په امان.